مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد عزتمندو ورونو ډیر وخت مو لایو خپرونه اختر نو وروسته نه ده کړې مونږ هم په سفر باندې نو نن یوځای ته مو ځان برابر کړ چې انټرنیټ هم ښه کار کوي له ځینو وحشتونو نه مو پرده هم پورته کړې چې نن د مونږ لایو خپرونه په هغه باندې نه ده خو لږ یادواري درته کوو هر څه واقعیتونه مو په خپلو سترګو د موبایل په کمرو کې ریکارډ کړي دي زړونه مو درد کړی ده یقیني چې له هر افغان سره له هر خور سره له هر رور سره له هر مور سره له هر پلار سره چې احوال نیسي نو غیر له دې چې درته وایي 2 زامن مې ورک دي 2 زامن مې شهیدان دي 4 ورک دي 15 نسته حال احوال سره نه لري نور شی نشته د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي دلته د وحشت جنازه وتلې ده د کابل غلام او مزدور اداره د کابل فاسد اداره د سرتنبګۍ له امله د دوحې د مذاکرات هلمند او هرات ته رانقل شول مطلب مذاکراتو نتیجه ورنکړله طالبان چې کوم خلکو ته د عفوې د فرمان له مخې خوشي کړي و عسکر ځینې تللي دي ما خپله داسې کسان ولیدل څه 14 کسان په همدغه بولدک کې چې طالبانو د عفوې له فرمان نه غلطه استفاده کوله په 2یم ځل طالبانو نیولي و چې خوشي کړي په 3یم ځل هم نیولي و نو دغه خبیثان شرم نه لري د عفوې له فرمان نه چې هر څوک غلطه استفاده کوي سر به وهل کیږي نور د طالبانو له ترحم نه باید څوک غلطه استفاده ونه کړي دوی د میډیا ازادي نشته یو شی چې ډیر باید تاسو مونږ او تاسو ورته متوجه شو د بولدک ولسوالۍ ته خبریالان راغله خبریالان په دې تور باندې د زندان د تورو تنبو شاته واچول شو نو په دغه اصطلاح باندې چې دوی د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي دا کوم راپور چې امنیت ملي ورکړی کاملا په درواغو باندې بنیاد ده زه اوس هم خبریالانو ته ژورنالستانو ته چیلنج ورکوم د دوی هغه موبایلونه د راوړي که چیرته دوی د طالب له مشرتابه سره مرکه کړې وه بالکل بیا که د طالب مشرتابه سره مرکه کویم دا د جرم بنیاد که ګرځي دغه خبریالان له غلامانو سره له مزدورانو سره له جاسوسانو سره مرکې کوي له دغه شټاساري سره کوي له دغه ډارن ډرپوک قرتکي لومړی مرستیال سره کوي چې ډز سره وروره خیز وهي دغه د تا غیرت د تا خو پرون ویل کې سینه ما مرمی پنجابی باز سو پنجابی مرمی بزنه و ما تړون ننگینه امضا نمیکنم باز دم یک راکت خرد زدی بیادر هر چیز مردار کدی اینی خو غیرت توس پنجابی او د دوی عسكر پنجابیانو ته ورتسلیمیږي ژورنالستانو چې له چا سره مرکې کړي د ما په وړاندې ټول دی ګوره د طالبانو نظامی ولسوال عجمی صاحب د سره مرکه کړي د طالبانو د کمیسارۍ مسؤل مولوي شکور سره مرکه کړي د ګمرکاتو له مسؤل دی سره مرکه کړي ده کومه مرکه چې ما د یک له تلویزیون سره کړي دغه ته اجازه ورنکړه چې خبره وکړي دا د دوه مسلې دوی چې ملا یعقوب او نور طالب مشران یادوي چې دوی سره دوی کتلی دي دوی نه په بل قسم زه درته کوم چې دا خبره دروغ دي صرف د دې په خاطر چې دغه خلکو لکه راپور دی مونږ په زړه نه خو مونږ ته امر داسې وسو چې تاسو به دوی سره کار نه لرئ دوی چې څنګه راپور برابروي د دوی خپله خوښه ده د جنرال رازق کور ته د هغه میلمستون ته د تادین میلمستون ته د کاکۍ میلمستون او کور دا ټول ما ویډیو کړې ده دوی هم کړې ده دوی لاړل په د ویش په دروازه باندې دوی له پاکستاني فوجان را مخکې سوي دي کاملا دروغ و هغه مونږ رسنۍ ځان سره ویوړل هلته مو ویډیوګانې دوی هم کړي مونږ هم کړي مونږ نشر کړلې صحیح شوله هلته یو قدم څوک مخکې نه دي راغلی ځکه دا هیواد د مونږ خاوره د تمامیت ارزي نه دفاع په خاطر باندې مو 20 کاله د برقدرت د جهان سره ډغرې وهلي دي دومره په اسانه څوک چاته خاوره نه پرېږدي دا تاسو وایي چې خاوره مو خرڅوله ناموس مو خرڅوه د خلکو عزت مو خرڅوه
بیا له ډیر مکرر اصرار نه وروسته چې کله ما خبریالانو ته دا وویل تشویقول مې چې ګورئ دا تاسو دنده ده راسئ زه د وحشتونو ځالې درته ښیم تاخانې درته ښیم هغه بندیانو سره وغږېږئ چې دوی ربړولي دي په وجود باندې میخونه ورته وهلي غواګان پرې تړي قسم په خدای دا میخونه د بندیانو په پښو باندې د ګوتو په خاطو باندې دلته ورته وهلي د اقرار په خاطر باندې له خلکو نه اندامونه پرې کړي دي 9 پیسه ورته وایي د بولدک او د قندهار خلک د ما خبرې اوري که زه دروغ وایم مخ ته مې جابي چای راوشیندئ دا هر څه ما صف کړي دي خبریالان یې ونیول دلته د بیان ازادي چیرته ده که چیرته د بیان ازادي وي وشرمېږئ د نای مشر ته وایم د دغه خبریالانو مؤسسو خارجي خبریالانو ته وایم امریکا ته وایم ملل متحد ته وایم هومن رایټس ته وایم بشري سازمانونو ته وایم چې دغه خبریالان ولې نیول شوي دي په کوم جرم باندې په کوم اساس باندې دلته د بیان ازادي ده د بیان ازادي ده دوی د بیان د ازادۍ په نامه باندې 20 کاله مونږ وژلي دا د دوی د بیان ازادي جمهوریت ورشي تاسو په بولدک کې وګورئ چې دوی د انسانیت او د بشریت جنازه وستلې ده هر څوک چې راځي بولدک ته زه شواهد هغه د دوی سکنجه خونې د دوی د سکنجو وسایل خلک شهیدان کړي کورونو ته ځي بل له دې خبریالانو سره د 6 کسانو لیستو چې دا طالبانو وژلي دي ګوره 400 نفره ګوره 6 کسانو ګوره دغه لیست چې کله ما وکته همدغه د بولدک خلک شهیدان دي چې په دې کې 2 کسه تر اوسه پورې ژوندي دي او یو کس 4 میاشتې مخکې طالبانو وژلی ده صحیح شو 2 کسه هغه د اکا د کوم خبیث زامنو هغوی د عفوې فرمان نه غلطه ګټه پورته کړې وه د طالبانو باندې له شانه ډزې کړې وې له کور نه حامي ټانګ او 2 رینجر راووتلې مسلح کسان یې ورته دا طالبان اوس هم وایي چې موږ وژلي دي ټول خبریالان د راشي له دغه 3 کسانو نه د بره څوک ثابت کړي چې د قومیت په نامه باندې وژل شوي دي د اوبو شیرو منطقه ورته وایي دغه ژورنالستانو دغه بې ضمیره خلکو تر اوسه دا وحشت له خلکو پټ کړی ده 800 کوره د شیرو اوبو د بولدک د ولسوالۍ د منطقې نه شروع دا ټول کلي د 800 کوره دوی په یوه ورځ کډه کړي دي او خلک یې ورته وژلي دي کورونه یې ورته وران کړي باغونه یې ورته وچ کړي دي په ټول شیرو اوبو کلي کې یو خلکی نه پیدا کېږي چې غاښ نه دي پرې باندې شی لرې کړي دا د دوی انسانیت د هغه ویډیو مې هم درته کړی مستند مې هر څه کړي اوس هم نړیوالو بشري سازمانونو ته چیلنج ورکوم چې شرم ده درته غیرت وکئ ننګ وکئ که چېرته غیرت لرئ که چېرته نړیوال د دې په خاطر چې دلته د بشریت نه دفاع وکړي موږ ته دیموکراسي او جمهوریت راوړي ورسئ د شیرو اوبو 800 کوره وګورئ د کاریز اوبه رازق په خپله راوړي